سره به اکثر زندګۍ کې دغه کار خامخا شوی وي. دې ته موږ هیکپس وایو، خو اکثر خلک دا وایي که نه چې دا که ټایم سره شروع شي ختم شي هغه ټیک دی، که دا چېرته هم په زیاتېدو شو هغه وایي چې دا هم نورمل دی، خو حالانکې داسې بالکل هم نه دی. که چېرته دا هیکپس تاسو ته ټایم سره شروع شو بیا ختم شو ډایرکټ، نو دا ظاهره خبره ده چې هغه ټیک دی، خو که دا چېرته هم په زیاتېدو باندې شو دا یو مختلفو بیماریانو طرف ته اشاره کوي چې دا څیزونه ته چیک کړه تاکې مسله شته دی. اوس هیکپس چې کوم دی دا کیږي ولې؟ دا کیږي ځکه کله چې انسان روټۍ زیاته وخوري، ډیره زیاته روټۍ وخوړه، یا اوبه یې وڅښلې، اوبو سره سره هغه هوا هم تېره شوه، یا کولډ ډرنکس یې څښلو هوا هم ترې تېره شوه، ډیره زیاته روټۍ وخوړه یا روټۍ سره هوا ترې تېره شوه، نو د دې څیزونو اکثر انسان جسم کې دننه یو حصه دی هغې ته موږ ډایفرام وایو. ډایفرام کې نروز دی، بیا ویګس نروز دی، پرینیک نروز دی، هغه اکثر داسې کنټریکشن شروع کی انولنټري وي چې انسان په کنټرول کې نه وي، دغه د وجې څه شی کېږي؟ دا هیکپس کېږي. بیا اوس هیکپس که چېرته هم د ګنټو لیول سره د منټونو لیول سره ټیک شو خو بیا ټیک دی، د دې لپاره هیڅ ټریټمنټ هیڅ علاج ضرورت هم نشته دی. اکثر داسې وي چې خلک ډېر زیات هیکپس پې ولګېږي پې، اکثر داسې خلک وي که چېرته هم دا 48 غنټو نه سیوا شو نو جسم کې مختلفو بیماریانو طرف ته اشاره کوي چې دا څیزونه چیک کړه، دا بیماري دی ستا بدن کې دننه. څنګه اوس که چاته 48 غنټو نه سیوا شو دا بیا څه شی شو؟ دا بیا خامخا ډاکټر ته ښایي دې کې څه بیماري شته دی. نو بیا به اول سیز څه ګوري؟ اول سیز به ګوري دا چې د دې غوږ ته خو چېرته فورن پارټیکل یا ابجکټ خو نه دی دننه شوی، غوږ ته خو څه دننه شوي نه دي. که چېرته م غوږ ته یو داسې سیز دننه شي هغه چې د غوږ کومه پرده دی هغه ټچ کي نو د دې د وجې م کېږي. یا د دماغو بیماریانې دي، پارکنسن ډیزیز دی، ملټیپل سکلیروسس دی، دې نه بغیر اکثر دماغو کې ټیومر وشي، کینسر پکې وشي، د دې د وجې م دا چې کله م 48 غنټو نه سیوا شي نو دا هیکپس بیا لګېږي که چېرته دماغو کې څه مسله وي، یا که چېرته سږي کې پړپوس کې که چېرته څه مسله وي لکه نیمونیا وي چاته نو د دې د وجې م کېږي، یا ګردو کې څه مسله وي، یا اسوفیګس زموږ چې دلته کومه نلی دی دې کې که چېرته څه مسله وي، یا د دې کینسر وي، یا معدې کې که جراثیم وي، انفیکشن وي، یا بله څه مسله وي، د دې د وجې م دا څه شی وي بیا 48 غنټو نه چې کله سیوا شو نو دا بیماریانې به انسان کې کېدلی شي. اوس د دې علاج څه شی دی؟ علاج دا دی که چېرته یو انسان ته د شورټ ټرم د کم وخت دپاره ډایرکټ ولګېدو، روټۍ زیاته وخوړه، هوا ترې تېره شوه یا بل څه خو دا کنټرکشن شروع شو، هیکپس ورته شروع شو، که دا چېرته شروع شي نو اول خبره دا دی چې کوشش کوئ اوبه وڅښئ، اوبو سره هم دا کېږي، یا دې نه بغیر دا چې کوم ستاسو زنګنونه دي دا راوالی خپل سینې سره بالکل جغت ولګوئ لکه د تصویر کې تاسو ته ښکاري، یا خپل چیست باندې سینې باندې 2-3 ځله ګزار کوئ، یا 15 نه والا تر 10 سکندو پورې خپله ساه بالکل راښکئ او بیا هلته ودروئ. نو دا ټیکنیک 15-16 پورې دا اپلای کړئ نو بالکل به ټیک ټاک شي. خو ما درته وویل چې که چېرته نه ټکېدو 48 غنټو نه سیوا شو نو هغې کې دا بیماریانې بیا راتللی شي. که چېرته دا بیماریانې یي پکې غوږ ته یې څه نه وتلی وي، دماغو کې څه مسله وي، یا سوفیګس کې څه مسله وي، معدې څه مسله وي، سږي څه مسله وي، ټایم باندې ډاکټر دې باندې پوهېږي نو هغه سیز چې کله بیماري ونیسي هغه علاج چې وشي نو بیا بالکل ټیک ټاک شي. مهرباني.